ستا خبرې د چا نه دي خوښې دا مرغلرې د چا نه دي خوښې مونږ ګلشنو څه ته پرې نه ښودو کنې سندرې د چا نه دي خوښې ملګرو سلامونه نیکې هیلې احترامات مو ومنئ زه یم ستاسو ادبي ملګری امیر سهیل خپرونه د تاسو خپله وزیرستان سټار په دې هیله چې روغ جوړ او خوشحال به وي مینوالو لکه څنګه تاسو ته بهتره معلومه ده چې داسې وخت په وخت باندې موږ تاسو سره یو شعر معرفي کوو د ښه شاعرانو لیکوالانو ادیبانو سره نستې کوو نو نن په دغه لړ کې موږ نن راغلی یو ښاغلی انتظار داوړ صاحب والا هغې نه به شعرونه هم اورو او غزلې به هم اورو او هغې ژوند برې کې به هم پوښتو نو په ټولو نوال خو زه ستا ته انتظار داوړ صاحب په خپل پروګرام وزیرستان سټار کې په ډومبي ځل ډېره زیاته مینه ادا کوم او هرکلی دې ته وایم ډېره مننه انتظار داوړ صاحب زموږ وزیرستان سټار پاڼه کې په ډومبي ځل خپل ځان ور وپېژنه زموږ د مینوالو زه خپل نوم مې شمشیر علي دی او په غزل کې په شاعري کې تخلص انتظار داوړ اوسېدونکی د میرلي شمالي وزیرستان سره تعلق لرم انتظار داوړ مې تخلص سمه ده انتظار داوړ صاحب د شاعرۍ آغاز مو دا کله نه کړی بس فطرتي دی اوس بس بچپن نه لکه شاعرۍ سره مې شوق ده سمه ده داسې څوک شته چې تاسو د هغې ادبي زده کړې مې هغې نه کړې وي داسې بنیادي استاد خو مې نشته دی خو بس دا کوم علاقایي شاعران دي روایتي ادې نه مې داسې زده کړې کړي دي د هغې مې اورېدل د کیسټ په ذریعه بس ډېر مې ورنه زده کړي دي سمه ده سمه شاعري میدان کې د چا نه داسې متاثره شوې چې هغې یاره تاسو ته ښه لیدلې شوي وي او تاسو یې متاثره کړې وي بالکل زه ډېر د طاهر کلاچي نه او د خوشحال خان خټک نه او خپل تره زوی شاکر شیر ایوب صاحب نه هغې نه ډېر متاثره یم او په دا باندې فخر کوم چې زه د شاکر شیر ایوب تره زوی سمه ده مننه تر اوسه پورې څومره غزل څومره نظمونه څومره کار دې کړی دی او زیات کار دې په کوم صنف باندې کړی دی غزل دې زیات لیکلی دی که نظم دې زیات لیکلی دی ډېر غزلې نظمونه ما لیکلي دي خو غزل کې ډېر لاس لره دغه غزل په صنف باندې مې په مزاج ښه لګېږي غزل کې مې ډېر لاس دی انتظار داوړ صاحب که دا راته ووایي چې آیا تاسو د کتاب چاپ ته مو خیال شته داسې څه تاسو سره مواد دي چې هغې تاسو د کتاب برابرولی شئ او تاسو هغې ته کتاب شکل ورکولی شئ بالکل کتاب ته مې مخکې نه خیال مې و خو د دربار د وجې نه مجموعه چې کومه وار نه خرابه شوله اوس مې بیا انشاءالله ورته نیت کړی دی سمه ده انتظار داوړ صاحب زیاتره تر پوښتنې وشوې ډېر ټایم مې نه اخلم او کتونکي هم زموږ په انتظار دي ستاسو غزلو شعرونو ته نو څه دی داسې نوي راوړي دي څه به راسره شریکوئ بس غزل مې خپل خوښ دی غزل به درته ووایم سمه ده غزل نه سې مخته شعرونه دي چې ډېرې حیاناکې پردادارې ساترمنې دي ډېرې حیاناکې پردادارې ساترمنې دي پیغلې د ټول کلي مې لایقې دستینې دي او لوړ قامت یې څوک کا د عزت په سترګو ګوري لوړ قامت یې څوک کا د عزت په سترګو ګوري وبه وایي دا چې د نشتر د چنار ونې دي غزل ته به روشي غزل به درته ووایم چې د محبت مخالف کړونکي پوهول پکار دي د محبت مخالف کړونکي پوهول پکار دي لږ ګستاخي ورته پکار ده لږ کنځل پکار دي د محبت مخالف کړونکي پوهول پکار دي لږ ګستاخي ورته پکار ده لږ کنځل پکار دي او د ژوندانه هر یو اړخ ته پام لرل پکار دي د ژوندانه هر یو اړخ ته پام لرل پکار دي د دې دنیا سره وږا په وږا تلل پکار دي او د ژوندانه د حق غوښتلو په خاطر ملګرو د ژوندانه د حق غوښتلو په خاطر ملګرو د مرګ په سترګو کې د سترګو اچول پکار دي په نوي خیال کې زوړ عنوان زوتول نه دي پکار په نوي خیال کې زوړ عنوان زوتول نه دي پکار په نوي جام کې ساقي نوي شراب
سکل پکار دي. ډېر ښه. او په نوي خیال کې زوړ عنوان زوتول نه دي پکار، په نوي جام کې ساقي نوي شراب سکل پکار دي. ډېر ښه شعر. او د نوي دور د غزل تقاضا وپېژنه، د نوي دور د غزل تقاضا وپېژنه، شاعره تا لاره په امن څه لیکل پکار دي. ډېر ښه. دا بیا ووایه. د نوي دور د غزل تقاضا وپېژنه، شاعره تا لاره په امن څه لیکل پکار دي. او شال د غزل ورلاره راوړه د ادب له ښاره، شال د غزل ورلاره راوړه د ادب له ښاره، د پښتو ژبې د لیلا سینګارول پکار دي. ډېر. او اجتماعي شعور پکار ده، انتظار د وړه. اجتماعي شعور پکار ده، انتظار د وړه، لږ د احساس مړاوي انګار لاره کوکل پکار دي. ستاسو داسې نظم مې نه دی لیکلی چې هغې راسره ډلېږي؟ یو نظم شته چې عنوان ده شاعر ارشاد وایي چې اوري دې د خولې نه د الفت خوږې شکرې تل، اوري دې د خولې نه د الفت خوږې شکرې تل، ته د غم فضا کې د خوښۍ وای سندرې تل، ته د ژوند په مړو ایرو کې یې د اور بسرې تل، وتکړې د ظالم بچا برو خبرې تل. ډېر ښه. او ته د ګمراهانو رهبري کړې لار ښودونکې یې، ته د ګمراهانو رهبري کړې لار ښودونکې یې، ته د محشرې پر انځور نه بس پوهېدونکې یې، ته د حقیقت د ترخو زهرو جام ګټونکې یې، او ته په سر د دار د انالحق نارې ویونکې یې. او ستا بهیر پرېوتی کوم په پښو خپل ودرېدی نشي، ستا بهیر پرېوتی کوم په پښو خپل ودرېدی نشي، ستا بهیره کوم د ازادۍ په لاره تللی نشي، ستا بهیره بل څوک وده کوم راویښوی نشي، او ستا بهیره څوک اجتماعي شعور راوړی نشي. او ته د خپل قلم په زور تقدیر هم بدلولی شي، ته د خپل قلم په زور تقدیر هم بدلولی شي، ته هر ناممکن کار د قلم په زور کولی شي، ته ماته کشتۍ د کوم ساحل ته رسولی شي، او ته د کوم کاږه واږه صفونه سمولی شي. او ستا فکر و خیال ته د دنیا حقلونه نه راسي، ستا فکر و خیال ته د دنیا حقلونه نه راسي، ستا سرخودي سر ته خو بیخي سارونه نه راسي، او ستا قد و قامت ته د هیڅ چا لاسونه نه راسي، او ستا اوچت مقام ته فلک بوسه غرونه نه راسي. او ستا د قلم زور ته کوه کاو هم ټینګېدی نشي، ستا د قلم زور ته کوه کاو هم ټینګېدی نشي، ستا د قلم زور ته یو جابر هم ودرېدی نشي، ستا د قلم زور ته یو توانګر هم تم کېدی نشي، او ستا د قلم زور ته رستم هم پاتون وهی نشي. او تا د پښتو ناوې ته په درون نظر کتلی دي، تا د پښتو ناوې ته په درون نظر کتلی دي، تا یې په ښایست و شباب ډېر څه لیکلي دي، تا یې د غزل ګلونه زلفو کې ټومبلي دي، او تا یې په ورغوو د الهام نکري تپلي دي. او تا جوړ د پښتو په باغ کې هر رنګ ګل کرلی دی، تا جوړ د پښتو په باغ کې هر رنګ ګل کرلی دی، تا په هره لاره از د فکر زغلولی دی، تا د ادم خان رباب څو رنګه ټنګولی دی، او تا د زړه په وینو د شعر هر تورې لیکلی دی. او تا خو د پښتو د ملالۍ زلفې ژمنځلې دي، تا خو د پښتو د ملالۍ زلفې ژمنځلې دي، تا د پښتنې لیلا ټیکا نتکۍ ستایلې دي، او تا د فن په ګوتو مجسمې د فن ترشلې دي، او تا جوړې نایابه دردنې په تار پیلې دي. او ته لکه شاهین یې چې د چا په دام کې کښېنوځې، ته لکه شاهین یې چې د چا په دام کې کښېنوځې، ته خو یو شاعر یې چې د خپل معیاره پرېنوځې، ته خو یو شاعر یې چې د خپل معیاره پرېنوځې.
ډېر ښه انتظار د ور صاحب. په اخره کې به یو غزل را سره شریکوي، نو بیا به پروګرام راټولوو انشاءالله. دوی چې غزل ده چې زه چا په ډالر چا په دینار باندې خرڅ کړی یم، زه چا په ډالر چا په دینار باندې خرڅ کړی یم، ورونو د یوسف په سو وار باندې خرڅ کړی یم. دا بیا زه چا په ډالر چا په دینار باندې خرڅ کړی یم، ورونو د یوسف په سو وار باندې خرڅ کړی یم. وګوره هغه مې نن دوا ضرورولي کوي، وګوره هغه مې نن دوا ضرورولي کوي، چا چې تر سل کاله په اجار باندې خرڅ کړی یم. وینه مې بې قدره د اوبو برابر نشوله، وینه مې بې قدره د اوبو برابر نشوله، دومره یارزانه په بازار باندې خرڅ کړی یم. او خان او د مولا خانه خراب به درته سویم، خان او د مولا خانه خراب به درته سویم، دغې دلالانو وار په وار باندې خرڅ کړی یم. او څه به انتظاره له پردو خلکو ګیلې کړمه، څه به انتظاره له پردو خلکو ګیلې کړمه، خپلو لاس تړلې په اغیار باندې خرڅ کړی یم، ورونو د یوسف په سو وار باندې خرڅ کړی یم. ډېر ښه انتظار د ور صاحب، ډېر خوند یې وکړو. انتظار د ور صاحب چونکې وخت پروګرام به راټولوو. داسې یو پیغام که راکوې زموږ د کتونکو ته وزیرستان سټار پاڼې مینوالو ته که څه پیغام راکوې په اخره کې؟ زه خو اورېدونکي ته خپل اورېدونکي ته دا پیغام ورکوم، د احساس خودي پیغام ورکوم چې دانش احساس خودی پیدا کو، برترینه احساس خودی پیغام ورکوم. سمه قدرمنو، دا و زموږ سره انتظار د ور صاحب. امید ساتم چې هغې به مې خوښ شوی وي، هغې نظم او غزل به مې هم خوښ شوی وي. تر برې مرکې پورې مې په لوی الله باندې سپارم، چېرته چې وي ښاد اوسئ آباد اوسئ، موږ در سره په خپلو دعاګانې کې یاد ساتئ. ما ته او کیمرامین احمد خان ته راکړئ اجازت، د لوی الله په امان.